بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو نن درس وینډو ده. وینډو دغه سکرین ته وایي، وینې دا خپله یو وینډو ده، دا د ورډ یو وینډو ده که نه. موږ تاسو وینډوز پروګرام وویل چې وینډوز پروګرام له وینډو نه اخیستل شوی ده چې دا هر شی خلاصو په یو وینډو کې خلاصېږي. نو نن درس د دې وینډو په هکله ده. که چېرې موږ تاسې څو فایله ولرو، مثلا دا یو فایل ده یا یو راپور یا یو کتاب دا که چېرته زه نیو وینډو کلیک کوم، همدغه یو فایل راته بله وینډو کې خلاصوي، همدا فایل راته بله وینډو کې خلاصوي. اوس ګوره د دې وینډو نوم ډاکومنټ 1 ده. که چېرته زه نیو وینډو کلیک کوم، بله دغه ډاکومنټ 1 بله وینډو کې راته خلاصوي چې دغه نوم به ډاکومنټ 2 شي. همدا یو فایل راته دوه ځایه خلاصوي. که بیا کلیک کوم درې ځایه راته خلاصوي. که چېرته مو غوښتل چې فایل په دویمه وینډو کې وګورئ هم یې کولی شئ. بیا که ارینجال کلیک کوو، بیا چې هر څومره خلاص وي. اوس ګوره موږ ستاسې سره دلته د ورډ فایلونه دوه دانې خلاص دي چې دواړه یو فایل ده، خو صرف دوه وینډو کې خلاص ده. نو که چېرته نور فایلونه هم خلاص وي او ارینجال کلیک کوو، نو بیا به ټول په سکرین راته ښکاره کړي. ګوره اوس به دا هم ښکاري، دا هم ښکاري. نو د نیو وینډو فایده دا ده چې که چېرته موږ تاسې یو فایل ولرو چې هغه کې ډېر زیات معلومات وي، زه غواړم چې دغه صفحه خط یې راته ښکاره شي. مثلا زه به دویمه صفحه کې درېیمه صفحه کې کار کوم، خو دغه باید راته معلوم شي. که چېرې موږ تاسې یوه وینډو ولرو که نه، اوس زه مثلا لاندې صفحو ته ځم، غواړم چې دا راته ښکاره شي، بیا به ګوره څنګه راته ښکاري. که زه سکرول کلیک کوم خو هغه سکرول کې به راځي، لاندې ځای بیا نه راته ښکاري. نو موږ تاسې کولی شو چې نیو وینډو نه استفاده کوو، ارینج یې کوو، نو دلته به دا هم راته ښکاري، لاندې ځای کې به وینې هماغه فایل خلاص وي. زه کولی شم چې دا راته ښکاره شي او زه لاندې نور کار وکړم. نو که چېرته موږ نیو وینډو کلیک کوو، یو فایل راته په بله وینډو کې خلاصوي. او که ارینج کو، بیا که هر څومره وینډو خلاص وي، صرف د یو فایل نه که نور فایلونه خلاص وي، هغه هم راته ټول ښکاره کوي. بل موږ تاسو سره سپلیټ آپشن هم شته. موږ تاسو سپلیټ هم کولی شو چې همدا کار راته وکړي، لکه څنګه چې موږ مخکې د نیو وینډو په ذریعه وکړو. مثلا زه غواړم چې دغه شی ماته ښکاره شي، زه غواړم چې لاندې صفحو ته لاړ شم، لسمې پنځلسمې صفحې ته، خو د اولې صفحې یا د دویمې صفحې یا هر صفحه چې زه غواړم چې ماته ښکاره شي، نو په هغه صورت کې به بیا موږ سپلیټ کلیک کوو. اوس ګوره سپلیټ کلیک کوئ، صفحه به دوه تقسیمه شي. دا سپلیټ زه کولی شم چې جګ پورته کړم. مثلا زه غواړم چې دغه ځای راته ښکاره شي، نو دلته به دا ځای راته ښکاري، لاندې چې زه هرې صفحې ته ځم زه کولی شم چې لاړ شم، خو دا شی به راته ښکاري. دلته هم سکرول بار شته، کولی شم چې زه کته پورته کړم. مثلا د دې مطابق دلته موږ یو لیست جوړوو، نو دا به دلته راته ښکاري. زه کولی شم چې لاندې هرې صفحې ته وغواړم لاړ شم، مثلا کنټرول انټر وهم، دا ګوره درېیمه صفحه شوه، څلورمه صفحه شوه. نو دا به په همدې ځای کې ځای په ځای راته ښکاري. که چېرته ختموئ، ریموو سپلیټ ریموو به شي. نو که کله مو غوښتل چې وینډو درته دوه ځایه تقسیم شي چې لاندې درته ښکاره شي، نو بیا به دا کلیک کوئ. بل د ویو ساید بای ساید، که غواړئ چې دوه فایله څنګ ښکاره شي. مثلا زه اوس فعلا دوه فایله لرم، یو دا ده یو دا ده. فعلا چې ما ارینج کلیک کړی و، نو یو بره ښکاري، یو لاندې ښکاري. که چېرې موږ ویو ساید بای ساید کلیک کړو، بیا به څنګ ته څنګ ښکاري. که چېرته سیم فایل وي هم او که جدا فایلونه وي هم. بیا چې کله زه د یو سکرول بار غواړم چې لاندې کته پورته کړم، د بل هم ورسره کېږي. اوس مثلا که زه دا صفحه کته راولم، هغه هم کته پورته ځي. دا د دې لپاره چې موږ تاسې ګوره دلته د هغه آپشن کلیک کړی ده، دغه ویو ساید بای ساید. او بیا د ویو ساید بای ساید سره دا سینکرونس کلونینګ هم، دا هم ګوره کلیک ده. دا که کلیک وي، ګوره دلته نشان د سکرول بار ورکړی. نو که چېرې زه دا یو فایل کته پورته کوم، دا بل هم کېږي، یا که دا بل کته پورته کوم، دا هم کېږي. مثلا که چېرته دوه موضوع وي، زه غواړم چې یو بل سره یې مقایسه کوم، نو ویو ساید بای ساید به کوم، دا به هم راته ښکاري، دا به هم راته ښکاري. نو چې کله زه دا یو وایم، اوس غواړم چې دا سکرول کړم، بله به خپله ورسره سکرول کېږي. د دې ضرورت به نه وي چې زه ورې دا سکرول کړم، بیا راشم دا سکرول کړم. نو په یو وخت کې به دواړه کېږي. خو که غواړئ چې سکرول نه شي، نو بیا به دغه آپشن ایسته کوئ. کله چې دا آپشن ایسته کړئ، اوس که سکرول کوئ، دا جدا سکرول کېږي، او که دا سکرول کوئ، دا جدا سکرول کېږي. که بیرته کلیک کو، بیرته یو ځای کېږي. مثلا زه بیا وینډو ته راځم، بیا دا کلیک کوم. اوس چې وګورم، دا هم سکرول کېږي، هغه هم سکرول کېږي. که چېرې زه د یوه سکرین بیا غټ کړم، اوس د دې سکرین مې غټ کړو، بل خو به مغه حالت پاتې شو. که غواړم چې بیا بیرته مغه دې حالت ته راشي، خو ګوره دا ویو ساید بای ساید خیر کلیک ده، نو بیا به یې نه کلیکوئ، ځکه چې بیا هغه ویو ساید بای ساید ختمیږي. نو که چېرې موږ تاسې د دې سکرین غټ شي، بیرته غواړئ چې هغه حالت ته راشي، ریسټ وینډو بیرته به دې ته راشي. مثلا زه په دې کې کار کوم، دا غټوم، دلته مې بعضې کارونه وکړه، اوس بیرته غواړم چې بیرته ساید بای ساید ښکاره شي، نو بیا دې ته ضرورت نشته، فقط دا ریسټ یې کړه، بیرته به ساید بای ساید راته ښکاره شي. که بک څنګه کومه، نو که چېرې غواړئ چې ساید بای ساید ښکاره شي،
ساید بای ساید کلیکوي له دې ځای نه که چیرې موږ سکرین بیرته غټ وړ کړو ریسیټ پوزیشن کې به بیرته ریسیټ کیږي. بیرته به زه دا میکزیمایز کړم او یو ساید بای ساید به یې هم ایسته کړم د سکرین غټ کړم. بل د سویچ وینډوز دلته چې موږ هر څو فایل اوپن ولرو فیلم دوه لرو که چیرته هر څومره زیات وي موږ له دې ځای نه هم چینجولی شو. مثلا زه دا فایل خلاصوم دا کلیک کوم ګوره دا به راشي که دا فایل کلیک کوم دا به کلیک کوم او له دې ځای نه هم کولی شم. هر څو فایل چې خلاص وي د ټولو نومونه دلته راځي. اوس فعلا دا یو فایل په دوه وینډو کې خلاص ده یوې 1 ده یوې 2 ده. اوس فعلا موږ 2 کې کار کوو دا ټیک مارک ده که چیرې زه دې کې کار کوم دا به راولم کار راولم. نو چې هر څو فایل ولرو اوس مثلا که زه یو نوی فایل واخلم اوس به وګورئ ویو کې دلته به څو دانې شوي 3 دانې چې هر یو کې کار کوي هماغه یو به کلیک کوي هماغه راځي. له دې ځای نه هم چینجولی شي له دې ځای نه هم چینجولی شو. بل موږ تاسې میکرو لرو که غواړئ چې میکرو ریکارډ کړئ. ریکارډ میکرو د څه لپاره ده کله که غواړئ چې مثلا زه غواړم چې یو څه خط ریکارډ کړم دغه خط زه غواړم چې همیشه په هر فایل کې مې په کار وي زه یې راوستلی وشم. نو یو خو موږ تاسې کاپي کټ کوو مثلا زه دا کاپي کوم یا یې کټوم بل ځای کې چې مې په کار وي هلته یې راولم. خو که چیرې زه دا خط کاپي کړم بل فایل کې پیسټ کړم خو را به شي. خو که چیرې زه دا پروګرامونه بند کړم یا مثلا کمپیوټر مې ریسټارټ کړم ګولی کړم بل وخت بیا چالانه کړم نو هغه شی خو بیا زه نسم پیسټولی. کاپي پیسټ صرف رننګ ټایم کې چې څومره وخت زما کمپیوټر چالانه وي کار کوي تر څو زه بل شی کاپي نه کړم هغه نه وروسته خو بیا کار نه کوي. نو که چیرې موږ تاسې داسې یو موضوع یا یو څه خط وي ډېر مو زیات پکارېږي په هر فایل کې هم پکارېږي مثلا نن مو پکارېږي سبا هم بله ورځ نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسې کولی شو چې ریکارډ یې کړو. نو بیا به دلته راشئ میکرو کې به ریکارډ میکرو ورته ووایاست. دلته به یو نوم ورکړئ چې په هر نامه یې ریکارډوئ داسې یو نوم ورکړئ چې بیا تاسې ورباندې وپېژنئ. مثلا زه هم د میکرو 1 نوم ورکوم. اوکې اوس ګوره د پوینټر سره د کیسټ نشان راځي. دا صرف اوس چې مونږ کوم کار کوو مثلا خط لیکو ټیکسټ لیکو هر څه چې کوو دغه ریکارډ کیږي. مثلا دومره مې ولیکو بیا مې دلته ولیکل بیا مې دلته ولیکل تر هر حد چې ته غواړې ریکارډ یې کړې هماغه ټیکسټ دې ولیکه له هغه نه وروسته بیا سټاپ پاس کولی یم همیشه د یو څو ثانیو لپاره خو زه به فعلا سټاپ کړم. چې سټاپ مې کړو دا خط ریکارډ شو. دا چې زما هر وخت پکاري مثلا که مې کمپیوټر ګول کړ بیرته یې چالانه کړم هم یې راوستی شم په هر وخت کې چې مې پکاري په هر فایل کې چې مې پکاري. مثلا زه غواړم دلته یې راولم بیا به دلته راشئ ویو میکروز به کلیک کوئ د څه په نوم موږ هغه کړی وو میکرو همدا به رن کوئ ګوره هماغه خط به دې بیرته دلته راشي. که مې په بله صفحه کې بیا پکار وي مثلا دلته مې بیا پکار ده بیا کولی شم چې ویو میکرو کلیکم هماغه خط کلیکم رن یې کړم دلته به هم راته راشي. که چېرې زه کمپیوټر ګول کړم سبا به هم دا شی موجود وي فقط رن یې کړم هماغه خط به راته راځي. نه په فایل اواز خو لیکل کېږي نه دلته که نه خط لیکل کېږي. نو دې شي ته میکرو وایي. دا زموږ ستاسې ویو منیو شوه چې کوم شی ښکاره شي کوم شی نه شي ښکاره کوم شی مثلا وینډو سره هم ښکاره شي ساید بای ساید وي زوم یې څومره وي دا ټول ویو شو. له هغه نه وروسته بله منیو ده د اکروبیټ په نوم. دا اکروبیټ منیو هغه وخت راځي چې موږ تاسې د اکروبیټ په نوم یو سافټویر ده د اډوب اکروبیټ په نوم چې هغه انسټال وي. اوس وګورئ زموږ په کمپیوټر کې دا شی انسټال ده نو ځکه دا منیو شته. بعضې منیوز د بعضې سافټویرو سره تړلي وي چې هغه سافټویرونه زموږ په کمپیوټر کې وي دلته ور اضافه کېږي که نه وي بیا نه وي. نو عادي کمپیوټرو کې چې دا سافټویر نه وي انسټال نو بیا دا شی به نه وي. دا د پی ډي اف بعضې اپشنونه دي که غواړئ چې دا فایل پی ډي اف ته چینج کړئ او ایمیل کې سینډ کړئ او پی ډي اف هم کې ایمیل ته سینډ کړئ نو دا اپشنونه ځکه ور اضافه کړي خو په نور افیس کې نشته. بل مهم شی چې موږ تاسې ډېر زیات وینو یو بله منیو ده د ډیولپر په نوم. مثلا اوس موږ تاسې دلته تقریبا فایل هوم دغه یو څو منیو لرو په دې کې دغه کمانډونه لرو. اول که زه غواړم چې په دې منیو کې تغیرات راولم مثلا زه غواړم چې دې منیو کې بعضې کمانډونه کم کړم بعضې شیان ور اضافه کړم یا بعضې منیوز ډیلیټ کړم یا بعضې منیوز کم کړم نو بیا موږ تاسې فایل منیو کې راځو آپشنز ته. آپشن کې موږ تاسې دلته کسټمایز ریبن لرو. کله چې کسټمایز ریبن کلیک کړئ دلته ګوره پاپولر کمانډز هغه کمانډز چې ډېر زیات استعمالیږي ټول دلته شته. بعضې کمانډونه نور هم شته مثلا که زه آل کمانډ کلیک کړم ټول کمانډونه به راشي څه چې په ورډ کې دي ټول به راشي. او تر څنګ یې ګوره موږ تاسې دلته منیو ټابز لرو. زموږ منیو دغه و که نه کوم منیو ګوره دلته هوم منیو ده انسرټ منیو هوم انسرټ ډیزاین هوم انسرټ ډیزاین دا کوم منیوز چې دلته ټیک مارک دی هلته به وي کوم چې دلته نه دی ټیک مارک هلته به نه وي. مثلا زه هوم منیو ایسته کوم مثلا انسرټ ایسته کوم ډیزاین ایسته کوم اوس چې زه وکې کوم ګوره هغه منیوز به ختم شي. که بیرته راولم بیا به فایل منیو ته راشم آپشن ته به راشم کسټمایز ریبن بیرته به ټیک مارک کومه منیو چې ټیک مارک کو ختمیږي کومه منیو چې ټیک مارک ایسته کو ختمیږي او چې ټیک مارک کو بیرته راځي. نو بیا یو مهمه منیو چې موږ تاسې دلته لرو په کسټمایز ریبن کې د ډیولپر په نوم ده. دا منیو هم بعضې وختونه موږ تاسې استعمالوو. زه به یې فعلا کلیک کړم
په دې کې کوم کمانډ دي د جمع علامه چې کلیک کې کوم کمانډ دي دا کمانډ ټول دلته ښکاري یا مثلا ګوره هوم کې کوم کمانډ و ټول راته ښیي فاونټس و پاراګراف و سټایل و ایډیټینګ و که کوم یو مثلا زه فاونټ کلیک کوم په فاونټ کې کوم شیان و هغه هم ټول راځي نو په ډیولپر کې کوم کمانډونه دي ټول راته ښیي فعلا به زه دا ټیک مارک کړم چې ډیولپر مینیو هم ښکاره شي اوکې کوم ګوره دلته به ډیولپر مینیو هم راشي ډیولپر مینیو کې موږ تاسو ډیر زیات ایډوانس شیان لرو خو هغه شیان نه تیریږو کوم چې موږ زیات ضروری دي په کاریږي هغه ته راځو مثلا زه یو فورم غواړم چې جوړ کړم تاسو به زیات بعضی وخت فورمونه لیدلی وي چې مثلا بعضی مؤسسات چې جاب اناونس کوي دغه لپاره باید فورم خانه پوری شي بیا هغه فورم چې موږ خلاصو بعضی ځای کې تغییرات راوستای شو بعضی کې نشي راوستای یا مثلا د بعضی بورسو لپاره بعضی فورمونه دي چې مثلا لیکلی وي نیم ته صرف د نوم ځای کې نوم لیکای شي نور تغییرات نشي راوستلی نو که زه دغسې یو فورم غواړم چې جوړ کړم مثلا زه د باریا رجسټریشن فورم جوړوم داسې یو فورم جوړوم چې بعضې ځایونه چې زه غواړم تغییرات راشي هغو ځای کې د تغییرات راځي نورو ځای کې د تغییرات نه راځي دلته مثلا یو ټیبل ورچوم انسرټ کې فعلا به داسې یو ساده ټیبل واخلم دغه ځای کې نیم لیکم دلته مثلا ډیټ آف برث لیکم دلته مثلا کلاس لیکم دلته مثلا ټایم لیکم دلته پروګرام لیکم دلته مثلا جینډر لیکم بعضې نور شیان اوس زه دا فورم غواړم چې دې فورم کې څوک تغییرات را نشي وستلی مثلا دغه کې تغییرات را نشي وستلی چې دا نیم چینج کړي یا دا چینج کړي یا دغه کې تغییرات را وستلی شي په دغه کې زه هم تغییرات نه راځي صرف او صرف دغه ځای کې د نوم لیکای شي دغه ځای کې د ډیټ آف برث لیکای شي دلته کلاس دغه ځای کې د تغییرات راوستای شي دغه کې دې نشي راوستای نور فایل کې دې تغییرات نشي راوستای کوم ځای چې زه غواړم چې هلته تغییر راشي را دي شي کوم ځای کې چې غواړم تغییر را نشي نو بیا به څه کوو اوس دلته کرسر ږدم دلته راځو موږ تاسې ډیولپر مینیو ته ډیولپر مینیو کې موږ تاسې ډېر زیات شیان لرو چې دا د دې پروګرام نه ایډوانس مخکې نورو پروګرامو کې درته پکارېږي خو فعلا یې ګوره دغه ځای چې موږ کلیک کوو دلته موږ تاسې ټکس باکس لرو دغه ته ټکس باکس وایي په دغه ځای کې به چې کوم ځای کې ته غواړې هلته به ټکس باکس ور واچوې اوس ګوره دلته زه یو ټکس باکس ور اچوم دلته یو ټکس باکس ور اچوم کوم ځای کې چې ته غواړې خط ولیکل شي هلته ټکس باکس ور اچوې دلته به هم یو ټکس باکس ور واچوم دو ته به یې ور واچوم بعضې نور شیان هم لرو ټیک مارک و باور خو زه به اوس فعلا صرف ټکس باکس واچوم کوم ځای کې چې غواړئ چې دی تغییرات راوستلی شي هلته ټکس باکس واچوم بیا راځو بیرته موږ تاسې ریویو مینیو کې پروټیکټ ویلی وو چې غواړو چې فایل پروټیکټ کړو چې څوک تغییرات را نشي وستلی نو ریسټریکټ ایډیټینګ کلیک کوم دلته الاو په دې ځای کې ګوره موږ تاسې فیلینګ ان فارمز درلود دا نور خو موږ ویلی وو چې صرف ټریک چینجز دې وشي فیلینګ ان فارمز به کلیک کوو پاسورډ به ورکړو اوس که وګورئ ګوره دې ځای کې هېڅ تغییر نشي راتلی دې ځای کې هېڅ تغییر نشي راتلی صرف اور صرف دغه کې دا کوم ځای کې چې موږ ټکس باکس ور اچولی هلته تغییر راځي مثلا دلته څوک نوم لیکي فیصل خان دلته به ډیټ آف برث ولیکي دلته به مثلا کلاس ولیکي خو د نورو ځای کې هېڅ تغییر نشي راوستلی که غواړو چې تغییر راشي نو بیا به پروټیکشن سټاپوو پاسورډ به ورکوو بیا به وروسته تغییرات راتلی شي نو که چیرته موږ تاسې غواړو چې یو فورم جوړ کړو داسې فورم جوړ کړو چې بعضې ځای کې تغییرات راشي بعضې ځای کې تغییرات را نشي په هغه صورت کې موږ تاسې به ډیولپر مینیو کلیک کوو بیا به له دې ځای نه ټکس باکس ور اچوو له هغه نه وروسته به یې لاک کوو کله چې م لاک کړو نو کوم ځای کې چې ټکس باکس د هغه کې تغییرات راځي نورو کې تغییرات نه راځي پوه شوې تر دې ځای سوال لرئ